अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ چې ټول دوستان به روغ او جوړ او د صحت په جامه باندې به پټ یي. عزتمندو نن چې کوم عمل ما ستاسو په خدمت کې حاضر کړی دی هغه ډېر بهترین دی. د قیدي د خلاصېدو دپاره دی چې کوم د چا قیدي جیل کې د چا قید دی او هغې د وتو څه اندازه نه جوړېږي، نو هغې دپاره ډېر بهترین عمل دی، ازموده شده عمل دی. بس د ټول نه مخکې دا درخواست دی که تاسو اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی، زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم زما لایک کړئ، کمنټس پې هم کولی شئ. چا څه ضرورت چې څه نوي عمل دپاره نو ماته ویلی هم شئ. انشاءالله العزیز کوشش به کوم چې ماته موقع میلاویږي نو زه به داسې د خپل ناظرینو کوم فرمایش چې دی هغه به هم پوره کوم، هغې بار دپاره به ویډیو هم کوم. نو دا جی خبره نه اوږدو، دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا اکثر هر چا ته یاد دی. د قیدي دپاره داسې طریقه ده چې د چا څوک قیدي نو هغې دپاره دا داسې کولی شي چې مهرباني دې وکړي چې 1,25,000 مرتبه دې دا آیات ووایي او په اخر کې دې د قیدي د خلاصېدو د رهایي دپاره دعا وکړي. ها یو خبره ده چې کم کسان 1,25,000 کسان چې کم کسانو باندې دا تعداد پوره کوي نو داسې کسان به نه راغواړي چې هغه د قیدي سره د هغه د زړه همدردي نه وي، یعنې د کور سړی نه او بهر څوک صرف خوراک لا یا پیسو له راځي. نو کوشش به دا کوئ چې هغه کسان به راجمع کوئ چې د هغه په زړه کې د قیدي دپاره همدردي رحم وي او د هغه زړه کې دا چې دا ځکه بس لنډه خبره ده د کور خلک خپل کسان کېنوئ. نو یو خو دا کار چې بهرني کسانو کې به یي داسې چې هغه خو د هغې تعداد له اعتبار نشته، کیدی شي چې هغه تعداد پوره نه کړي او تا ته وایي چې ما 3,000 وي 5,000 مې وي 10,000 مې وي او منځ کې هغه صرف چیوله راغلی یا خپل پیسو میسو دپاره راغلی. نو بهرني کسان هغه کسان به نه راغونډوو چې هغې صرف خوراک له راځي او بل به داسې اعتباري کسان به کېنوي چې او هغوی که 10 ځل وایي که 100 ځلې وایي خو تاسو ته د رښتیا وایي چې او دومره ظلمه ووي. نو د هغې نه پس به دغه وکړي دا به ووایي او خپل ټول عزیزان د کور خلک به راغونډ شي. دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا به 1,25,000 مرتبه پوره کړي انشاءالله العزیز. الله رب العزت به دا کم کس چې به جیل کې دا به الله را خلاص کړي. دا وظیفه د دغه دپاره هم کولی شي چې چا څه کار نه ختئ نو سجدې حالت لاړ دي سجدې ته او سجده کې د 40 مرتبه دا ووایي. د هغې نه پس د دعا وکړي الله رب العزت به د هغه بند کار څومره کارونه چې دي کوم ځای کې کار بند دي الله به هغه آزاد کړي او هغه کار به الله وکړي. د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. السلام علیکم ورحمت الله.